مسله چې ماشوم بالغ کیږي کله نو درې نښې دي د هلک د بلوغ او د جنۍ څلور دي هلک چې بالغ شي د هغې درې نښې دي او د جنۍ څلور دي یو نښه دا ده چې کله احتلام وشي چې غسل پې لازم شي چې احتلام ورته وشي نو د احتلام سره دی بالغ شو دویمه نښه دا ده د قبول په خوا او شا کې د نامه نه لاندې ویښته راښته دا د بلوغ نښه ده او درېیمه نښه دا ده چې د پنځلس کاله پوره شي بیا د زنانه دپاره پکې څلورمه نښه دا زیاتي ده چې حیض وینه پرې راشي په دې دریو کې او د جنۍ دپاره په دې څلورو کې چې یو نښه هم راښکاره شو بس دا دوی بالغ شو او که چېرته یو نښه هم ښکاره نه شي او 15 کاله عمر پوره شو نو دی بالغ شو داسې هم کیدی شي چې یو ماشوم یو هلک یا جنۍ نه ورته احتلام کیږي او نه پې د قبول په خوا کې نه ویښته راخیږي دا نه چې بس دا به یو دوی به ناست او دا بالغ نه دیږي چې 15 کاله عمر پوره شو بس دا بالغ شو اگر که دا نورې نښې نه دي راښکاره شوي